در پسپیسلی نامه سلامونه ستړي بنسي تاسو له شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي یاست. زما قربانم سلیپا کاکړ. د کوش تپې کانال دویم فاز چارې 58 سلنه بشپړې شوې دي. د کوش تپې کانال د پروژې مسؤلین وایي چې د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ اړوند کې د دویم فاز د کیندنې کار 130 کیلومتره واټن ته رسېدلی دی. نوموړی د کوش تپې کانال د دویم فاز د چارو 58 سلنه پرمختګ ته په اشارې سره وایي چې د کانال په دویم فاز کې څه باندې 3500 کسان او 3000 ماشینري کار کوي. د ملي پراختیا شرکت چارواکي وایي پلان لري چې د 10 میلیارډو افغانیو په لګښت د کوش تپې کانال د دویم فاز د کیندنو چارې تر روان کال تر پایه بشپړې کړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د یو فرمان په صادرولو سره مسعود پزشکیان د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکه. د ایران د اساسي قانون له مخې منتخب ولسمشر د دغه هیواد د مذهبي رهبر لخوا د اجرایي فرمان له لاسلیک کولو وروسته په رسمي توګه ولسمشر کیږي. نن یکشنبه اسد اومه مسعود پزشکیان په رسمي ډول د ایران د 14 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. ټاکل شوی د هغه د لوري مراسم روانه اونۍ د ایران په پارلمان کې تر سره شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبر ورکوي چې په نشه یي توکو رشد کېدل په افغانستان کې یو لوی روغتیايي ستونزه ګرځېدلې او هر کال سلګونه کسان وژني. دغه سازمان دفتر په افغانستان کې وایي په دغه هیواد کې د ښځو په نشه یي توکو رشد کېدل ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی چې دغه وضعیت د ټولنې د بربادۍ او د کورنۍ د روغتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د اسرائیلو جنگي الوتکو د لبنان په مرکزي او جنوبي سیمو کې د حزب الله په مختلفو اهدافو بریدونه کړي دي. د یکشنبه په ورځ د جولای په 28مه د اسرائیلو پوز اعلان وکړ چې د دوی جنگي الوتکو د لبنان په مختلفو سیمو کې د حزب الله یو شمېر اهداف په نښه کړي، په شمول د شبریه، برج الشمالي، بیګا، کفرکلا، خیام. د دغه هیواد په جنوب او مرکز کې په تویر احر باندې حمله وکړه. د ایران د خارجه وزارت بیان ناصر قنعاني په لبنان کې د اسرائیلو د هر ډول نیوي تیروي په باره کې په کلکه خبرداري ورکړ او ویل د اسرائیلو هر ډول جاهلانه اقدام په سیمه کې د بې ثباتۍ، ناامنۍ او د جنگ د بورد د پراختیا سبب کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ د جولای په 28مه امریکا ته خبرداری ورکړ چې په جرمني کې د لیرې واټن ویشتو کې توغندۍ ځای پر ځای شي. روسیه به ورته توغندۍ د بریدونو په واټن کې ځای پر ځای کړي، یعنی هغه واټن چې نصب شوی توغندۍ په مؤثره توګه په نښه کولای شي. د امریکا متحده ایالات له 2024 کال څخه په آلمان کې د لیرې واټن ویشتو کې توغندۍ ځای پر ځای کړي څو له ناټو سره خپل ژمنه وښایي او له اروپا څخه دفاع وکړي. دا پریکړه د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتو او آلمان په ګډه اعلامیه کې اعلان شوه. د کالیفورنیا په ځنګلونو کې اور لګېدنې تر اوسه 130 ډېر ودانۍ نړولې او زرګونه کسان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. د امریکا چارواکو په وینا د جمعې تر ماښامه د اور لګېدنې مساحت 980 مربع کیلومتر ته رسېدلی دی. د یورو نیوز په وینا پولیس د بیلاروس او روسیې پول ته نږدې په یو موټر کې د تصادفي لټون پر مهال 14 مهاجره وموندل. د پولیسو په وینا قاچاقبرانو دغه کډوال وسایل، ټلیفون، پیسې له ځان سره وړي. پولیسو د موټر چلوونکی نیولی دی. یاد شوي کډوال له ځان سره هیڅ ډول اسناد نه درلود، خو د پولیسو په وینا چې 14 پاکستاني، 2 افغان او 1 هندی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال څخه وروسته لویدیځ هیوادونه بیلاروس تورنوي چې د اروپایي هیوادونو د بې ثباتۍ کولو لپاره د اروپایي اتحادیې ختیځو پولو ته مهاجرین لیږي. افغان کرکټ بورد وايي په لومړي ځل له نیوزیلند لوبډلې سره ټیسټي لوبه کوي. د کرکټ بورد چارواکو په وینا دغه لوبه به د روان کال سپټمبر میاشتې په 9مه نیټه د افغان لوبډلې په کوربتوب وشي. ټاکل شوی د نیوزیلند سره د افغانستان یوازینۍ ټیسټي لوبه د هند په کرکټر نیوډا لوبغالي کې تر سره شي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.